دومره دې چغو ته ضرورت څه دی د مرتد زوی فاسق فاجر او دا زناکار او دا پلانې او دا دا د یو داعي ژبه ده دا د یو عالم ژبه ده دغسې علما چې کله بیان کوي تقریر کوي د تعبیر هم لوی اثر دی یو نه مولا هم لیدلی صرف کنځلې کوي لیدلی هم دي که نه هم دي شتي پوښتنه وکړي ډېر شی دی او ته غیرتي وایي د خولې نه چې پشم ځي او دا سپیکر د لاړو نه ټول ډک کړی او صرف په ته ساوړي دغه چې لګېدلي دا سپیکر یې دې کې غړمباني او ډزو 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 ټولې چغې دي په هېڅ به هم پوه نه شي په هېڅ به هم پوه نه شي بعض پکې د الله بنده ابرز د مولوي صاحب تقریر ویدو او جذبه شو ولاړو دا سپیکر یې څوم لکه چک چې پرې لګېدلی او جذبه شو دا لاس یې چې داسې وو یا سپیکر یې کته وزار بیا خلکو له سټیج نه لاندې نه سپیکر راوکړي دومره دې چغو ته ضرورت څه دی دې سختۍ ته ضرورت څه دی بل د کافر زوی د مرتد زوی فاسق فاجر او دا زناکار او دا پلانې او دا علانې دا د یو داعي ژبه ده دا د یو عالم ژبه ده دا د هغه طریقه ده عالم به صحیح نرم خویه ښایسته لهجه سختي ځان له شی دی او لهجه خرابه استعمالول دا ځان له شی دی کله سړی سختي کولی شي یو مسله سخته ده الله او د الله پیغمبر سخته کړې ته هم سختي وکړه خو لهجه به نه خرابوي عوامو سره به زیاتې نه کې دا عوام دا امانت دی زه درته په الله قسم خورم په الله که چېرته پښتنو کې علما حق پرست علما او دعا ډېر وي نو موږ ګوره دې منصب ته او دې ځي ته دومره په هله اسانه غاړه هم نه ایښوده د یوې خبرې الحمدلله موږ سره سوچي چې دا خلک چې ناستي ما ته او دا خلک چې ما اوري او دا چې ما ویني الله به دې ټولو زمانه تپوس کوي قیامت په ورځ چېرته د خولې نه غلطه خبره مې ونه وځي چېرته باطل بیان نه کوم چېرته د خلکو عقیدې خرابې نه کوم او دا خلک لږې قصې به کوي خوبونه نن سبا چې کوم مزیدار خوبونه مارکېټ ته راوتي دي او کومې کنځلې چې مارکېټ ته راوتي دي او کوم حالات چې راوتي او حیران چې دی ته هم هغه لاندې چې راشي هغه ورته ماشاءالله وایي هغه لاندې چې کوم راشي ورته څه وایي ماشاءالله سبحان الله وایي سبحان الله ماشاءالله نو علماو له پکار دی چې د عوامو سره د مهرباني او د شفقت معامله کوي هسې او بې سختي نه جوړوي چې کومه خبره الله اسانه کړي الله پیغمبر اسانه بیانوي عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له به چا اختیار ورکو دوه خبرې دي چې دې کې یو غوره کړه نو کوم یو به غوره کړو اسان چې څو پورې پکې ګناه نه وه چې ګناه به وه بیا به هغه سخت غوره کوو پیغمبر به اسان غوره کړو